افغان اتلانو د بنګال الف لوبډلې ته په 10 وکټو ماته ورکړه. سلامونه دوستانو، وخت مو په خیر. همدا مهال تاسو ګورئ افغان ټایپس چینل. کوم افغان ټایپس چینل نوی سبسکرایب یې کړئ او سره څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ. افغان اتلانو د بنګال الف لوبډله په 10 وکټو ماته کړه. د افغانستان او بنګلادیش الف لوبډلو ترمنځ لومړنۍ 500 ورځې سیالي افغانستان په 10 وکټو وګټله. د دغې سیالۍ پچه بنګلادیش وګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. دوی په ټاکلو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 202 منډو هدف وټاکه. د بنګلادیشي لوبډلې لپاره په توپوهنه کې 2 لوبغاړو تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې دي. لوبډلې لپاره عفیف حسین 9 او فرهاد رضا 10 منډې جوړې کړې چې په هدف کې ښه رول ولوباوه. د افغانستان له لوري په توپ اچونه کې کریم جنت او نوین الحق 2 لوبغاړي وسوځول. دغه راز شرف الدین اشرف، قیس احمد او فضل نیازي بیا یو لوبغاړی له مخې پورته کړ. د افغانستان الف لوبډلې ټاکل شوی هدف د 202 منډو هدف په 44 اور کې بې له کوم زیانه په اوپننګ سره پوره کړ، چې په دې سره یې د بنګلادیش الف لوبډلې ته د ټیسټ سیالۍ سربیره په ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز ښه پیل واخیست. دواړو تر وروستیو پورې ناسوځېدلي پاتې شو. رحمان الله ګربز 104 منډې او ابراهیم زدران بیا 85 منډې جوړې کړې چې یاد سیالۍ افغانستان ته وګټله. د بنګلادیش لپاره په توپ اچونه کې مشهوره بالرانو مهدي حسن، روبیل حسین، ابو جاوید او نظام الاسلام هیڅ کوم لوبغاړی ونه سوځاوه. د بنګلادیش په الف لوبډله کې شپږ هغه لوبغاړي هم موجود کوم چې دا مهال د من لوبډلې برحاله غړي دي. په دې ډله کې چټک توپ اچونکي ابو جاوید، نظام الاسلام، روبیل حسین، شبیر الرحمن، مهدي حسن او عمار القیس شامل دي. د افغانستان ځوان لوبغاړي بنګلادیش ته په دې سفر کې ډیر ښه ځلیدلي دي. د افغان مبصرینو پر وینا دا ځوانه لوبډله کولی شي چې د نړۍ سترې لوبډلې ماتې کړي. دوی وایي دا لوبغاړي به په راتلونکي کې د ملي لوبډلې ښه استازولي وکړای شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان الف لوبډله په بنګلادیش کې د دې هېواد د الف لوبډلې سره 4 نورې ورځنۍ لوبې هم ترسره کړې. که ویډیو مو خوښه شوې نو نورو دوستانو سره هم شیر کړئ او ویډیو لایک هم کړئ. مننه.